ګرانو ماشومانو څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست او د مکتب کارونه به مو سرته رسولي وي او ورځ به مو هم ډېره ښه تېره کړې وي. اوس به خوب ته چمتووالی نیسئ او منتظر به یاست چې مورجانه یا پلارجان تاسو ته یوه په زړه پورې کیسه وړاندې کړي. خدای دې وکړي چې دا کیسه مو هم د نورو کیسو په شان د پام وړ وګرځي. نو راځئ چې د اوس لپاره تاسو ته کیسه پیل کړم. یو ورځې سهار طاهره د ځنګل یوې ژورې برخې ته ولاړه. د هغې عینکې ککړې وې او هیڅ څه شفاف نه ورته ښکارېده، خو هغې ته دا هیڅ مهمه نه وه. خپله کتابچه یې کلکه نیولې وه او په خپلو باراني بوټونو کې آرام آرام قدمونه اخیستل. ونې تر اسمانه پورې جګې وې او نرۍ وریځې د پټو رازونو غوندې شاوخوا خورې وې. ناڅاپه د وریځو له منځه یوه وړه ځلا ښکاره شوه، یوه ونه چې زمرودي رنګ پاڼې یې ځلېدلې او د هغې تنه کې مهربانه څېره ښکارېده. پاڼې ورته وویل: سلام ماشومې، زه هر هغه څوک په یاد ساتم چې زما په پاڼو لاس ووهي. طاهره حیرانه شوه، یوه ونه چې خبرې کوي؟ طاهرې ورو ورو خپل لاس د ونې پوست ته ورنږدې کړ. نرۍ زرینه رڼا د هغې له ګوتو خپره شوه. پاڼې ځلېدل پیل کړل، لکه څنګه چې د وریځو تر شا لمر راوخوځېږي. بیا یو یاد لکه خوب د هوا په منځ کې ښکاره شو. یوه کوچنۍ نجلۍ چې ویښتان یې د طاهرې په شان و، یو کوچنی نیال کېناوه. پاڼې هغې ته وویل په ډېره نرمه لهجه: هغه نجلۍ ستا نیا وه، ستا د مور انا. د طاهرې زړه ډېره خوشحالي او حیرانتیا ډک شو. هغې تل له طبیعت سره یووالی احساس کړی و، خو اوس پوه شوه چې دا ولې. ناڅاپه د پاڼو د پاسه یو آواز واورېدل شو، د قدمونو د ایښو آواز. طاهرې چې ولیدل چې انتن د پارک غوسناک ساتونکی راغی او ویې ویل: دلته څه روان دي؟ ونې خو خبرې نه کوي. طاهرې ډېر په ډاډ او باور سره ورته ویل: خو دا ونه یې کوي، دا پخوانۍ کیسې یادوي. د انتن د دې خبرې سره پاڼو بیا ځلېدل پیل کړل او یوه بله یادونه ښکاره شوه چې یو ماشوم هلک چې د همدې ونې تر څنګ یې خندل او پر دې ونه یې لاس واهه. د ونې پاڼو په ډېر مهرباني سره انتن ته وویل: حتی ته هم یو وخت دې ونې ته راغلی وې. انتن حیران شو. انتن وویل: دا ماشوم؟ دا خو زه یم. او له مخکې څخه هم ډېر غوسناک او جدي شو. انتن ورو ورو د ونې خواته ولاړ او خپل لاس یې د هغې پوست ته ونیو. د ونې سخته څېره نرمه شوه، یوه اوښکه د هغه له سترګو راولوېده او ویې ویل: ځینې وختونه لویان هغه څه هېر کړي وي چې یو وخت یې خوښ وي. هماغه ورځ دوی درې وړو طاهره، انتن او ویسپرلیف د زړې ونې تر څنګ یو نوی نیال کېښود. طاهرې په مسکا سره وویل: راځئ چې د سبا لپاره نوي یادونه کېنوو. د ونې پاڼې له خوښۍ وځلېدې. کله چې لمر د ونو له منځه راوخوت، طاهره د ونې سره خدای پاماني وکړه. ویسپرلیف نرم نرم وخوځېده لکه باد کې یو غږ. ویسپرلیف په ډېره نرمه لهجه ورته وویل: تر هغه وخته چې ما څوک یاد ساتي، زه هغه هیڅکله نه هېروم. نو په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې د طاهرې دا کیسه مو خوښه شوې وي او یو پند مو ترې اخیستی وي. د دې کیسې پند دا دی چې یادونه د مینې تخمونه دي، که پاملرنه ورته وکړو دوی جادویي ونو ته وده ورکوي. خدای دې وکړي چې د دې کیسې نه مو هم د نورو کیسو په شان ډېر خوند اخیستی وي او خوښه شوې مو وي. د نورو کیسو لپاره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د اوس لپاره هم دومره. تاسو ټولو ته ښه او خواږه خوبونه.